شیخ عزت الله څوک دی دعوتي سفرونه د کوم ځای پیل کړي دي او په دې کې به حتما مشکلات هم ورته راغلي کله چې د دې په باره کې تفصیلات بیان کړي. شیخ صاحب محترم دعوتي سفر خو زمونږ تقریبا د 2012 نه شروع شوی دی. بس حتی د حالت راغلی شیخه چې بس په لنګر کې د پخلی ورته مونږ خپله کړې ځکه مونږ سره وس نه و چې یو کس وساتو چې هغه پخلی دوی ته وکړي خو د الله فضل و کرم دی چې بس هغه تکالیف او هغه مشکلاتو نه وروسته د هغه لسو ماشومان نه چې مونږ شروع کړی د ماشومانو تربیت الحمدلله مونږ سره 300 یتیمانان دي په دغه سلسله کې د هغو ترتیب دی د هغو کفالت دی د هغو درسونه دي د سکول سیستم دی ټول الحمدلله مونږ برابر کړي. چې د کداره ته وایي چې د توحید اصلي مفهوم څه دی اولې دا د ایمان یو خاص اساس ګڼل کېږي. شیخ ډېر خلک دی هغه وایي چې الله مونږ منو نه الله څنګه ومنې ته دا خو زده هلکه بادي جوړو ما دیوال مندې جوړ کړی بره چت پې جوړو هلکه دا چت خو به دې روغورځي ممکن نه دی چېرته نشي کېدلی خلاف دی. شیخ تاسو ته معلوم دی چې دا الله منل د مکې مشرکینو هم کول بالکل په موجوده وخت کې په موجوده دور کې د ایمان ساتلو دپاره کوم تدابیر باید انسان ونیسي. دې وخت کې ځان ساتل ډېر مشکل دی. نبي صلی الله علیه وسلم دې خبرې ته اشاره هم په حدیث کې کړې وایي وروسته به خلک راشي ای زما صحابه دغه په یوې سمانې ما هغو عمل وکړو الله به هغو ته بخښنه کوي. ولې شیخ صاحب کداره ته وایي چې په اسلام کې د شرعي اخلاقو څومره اهمیت ذکر شوی دی. زمونږ مسلمانان نن سبا چې وګورو د غرب نه ډېر متاثر دي هلکه وایي ډېر پرمختګ یې کړی دی. حقیقت هغه نه دی هغوی یو روبوټ په شان دی ټرین شوي دي هغه ټریننګ بټن دی اف کا د هغو هغه حیوانیت به تو وګوري شیخ صاحب he was the greatest leader greatest in manner په اخلاقو کې هغه نه غوره سړی ما ونیل بهترین لیډر او بهترین سپاهي او بهترین پلار. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اوریدونکو زیم سیف الرحمن زهبي او نن موږ سره میلمه دی شیخ عزت الله صاحب. شیخ صاحب ډیره مننه د وخت راکولو دي. جزاک الله خیر الله ستاسو عزت وکړي شیخ مهرباني. خیر اوسې که شروع د دې نه وکړو چې شیخ عزت الله څوک دی دعوتي سفرونه د کوم ځای پیل کړي دي او په دې کې به حتما مشکلات هم ورته راغلي کله چې د دې په باره کې تفصیلات بیان کړي. شیخ صاحب محترم دعوتي سفر خو زمونږ تقریبا د 2012 نه شروع شوی دی. هغه زه وایم چې خلکو یې میدان ته زه راغلم نو زمونږ ترتیب دا و چې د مدرسې ترتیب مونږ سره و ماشومان یتیمانانو دپاره هم داسې وړوکې شانتې مدرسه کولاو که دا په سوکنو کې بیا هغه ترتیب هم چلاو په تدریجن قلاره سره مختلف ادوارو کې د کفالو سیستمونه هم پیدا که بیا نور ترتیبونه په دې سره د یتیمانانو خاص ترتیبو کې مونږ فکر وکړو چې لکه د ماشوم اهمیت په دې معاشرې کې ډېر زیات دی د دې خیال که مونږ وساتو نو آینده زمونږ ښه جوړېدلی شي نو خاص توجه هم دې ته زمونږ و شیخ صاحب را روان 2024 پورې مختلفو طریقو سره د ماشوم ترتیب الحمدلله نن موږ سره د هغه لسو ماشومان نه چې موږ شروع کړی د ماشومانو تربیت الحمدلله موږ سره 300 یتیمانان دي په دغه سلسله کې د هغو ترتیب دی د هغو کفالت دی د هغو درسونه دي د سکول سیستم دی ټول الحمدلله موږ برابر کړی. که دا راته وایي چې په دې کې به تا ته ډېرې لوړې ژورې هم راغلي مخته د دې مقابله دې څنګه کړې ده؟ شیخ صاحب محترم تاسو ته معلوم دی چې یو مدرسه چلول خاص کار په کور کې نن سبا وګورئ د یو چا 2-3 ماشومان یې د هغه کفالت په کور کې ډېر مشکل شیخ صاحب. نو بیا چې مثال تا ته یو ماشوم سار او ماښام ناست وي د هغه خرچه په تا باندې شي د هغه هر څه په تا باندې شي ضرورت یې ټوله پوره کوي ډېر مشکلات سره سړی مخ کېږي شیخ صاحب ډېر زیات. نو بس بعضې حد کې داسې حالت به راغلی چې موږ به دې ماشومان ته ویلي چې دعا وغواړئ ستاسو لپاره حاجت دی بس یو شی دی مثال نشته دی موږ سره پیسې نشته دی یو ورځ د ګرمو دغه جمپرو ته ضرورت نو نوې پیسې موږ سره نه وي نو ما دوی ته ویل چې تاسو سوال وکړئ الله رب العالمین به کوم څه پیدا کړي ستاسې دعا الله ډېرې قبلوي تاسې ګناه هم نه ده کړې. شیخ ته باور وکړه زه یو مسجد سره وم یو کس چې اگر چې زموږ مخالف ما ته ویلې ته راشه تا ته زه پیسې در کومه د یتیمانانو دپاره دې باندې به ورته څه ګرم څه واخلي سبحان الله دې طریقې سره ما لیدلي د بعضې وخت کې یو کرامات خلکو نو کرامات دې ته وایي چې په دې طریقې سره د دوی دا دعاګانې قبلېدل موږ لیدلي شیخ صاحب مختلف په ولږې او په تندې او په خپل لاس حتی داسې حالت راغلی شیخه چې بس په لنګر کې دا پخلی ورته موږ خپله کړې ځکه موږ سره وس نه و چې یو کس وساتو چې هغه پخلی دوی ته وکړي خو د الله فضل و کرم دی چې بس هغه تکالیف او هغه مشکلاتو نه وروسته الله یو راحت راوسته یو سکون راوسته الحمدلله چې اوس دوی په ډېر په ښایسته سهولیاتو کې دي الحمدلله موږ سره نن سبا د مدرسې نه علاوه د سکول سیستم دی د سکول استادان هم ورته نیولي چې هغه
دغه عصري علوم هم ضروري چې په دې عصر کې ماشوم زده کړي. دا د دې پوښتنې مقصد هم دا و دا د هغو داعیانو ملګرو دپاره چې مثال هغوی وایي چې یاره موږ سره به ډېری وخت ضروريات نه وي وسایل به نه وي دا کار د کوم ځای نه پیل کړو شروع یې کړو دا د هغوی دپاره به غټ درس چې بس د کار شروع کړه الله به مدد سره وکړي. شیخ دا پروګرام چې اول موږ شروع کاوه نو بعضې ملګري همیشه چې ستا همت لنډې کوي هغه بالکل خپې داسې وایي چې وایي نه دا نه کېږي او دا به چېرته وشي او تاسو سره به څوک مدد وکړي. نو ما دې ملګرو ته ویلي چې خیر دی موږ به دا قدم واخلو وبګورو که ونه شو بس لا يكلف الله نفسا هغه آیت باندې عمل دی زمونږ د الله په فضل و کرم سره هغه همت مونږ بایللی نه سختي مونږ باندې ډېر راغلي دا خبره ولګي او تندې او سختي را باندې راغلي خو همت هم نه دی بایللی هغه وخت دی که شیخ بعضې وخت دی که نه چې یو ادارې مستقله ادارې د هغې یو فنډینګ د بهر ځینې مثال خلک کفالي کوي د هغو زمونږ داسې کوم ترتیب هم نشته تر نن ورځه پورې ترتیب زمونږ نشته خو الله فضل و کرم دی مونږ هغه ترتیب خراب شوی نه دی الله په مخکې طریقې سره چلی بلکې په ښه طریقه یې الله چلی ښایسته طریقې سره چلی شیخ صاحب محترم. راځو بلې پوښتنې ته چې د که دا راته وایي چې د توحید اصلي مفهوم څه دی او ولې دا د ایمان یو خاص اساس ګڼل کېږي. شیخ صاحب محترم دا دنیا الله سبحانه وتعالی پیدا کړې خپل عبادت دپاره الله وایي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون عبادت ته مې پیدا کړي نو ښه دا عبادت به څنګه کوو د عبادت زه وایم چې اساس هغه دا توحید دی. په څه معنا باندې الله وایي چې ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت د یو الله عبادت وکړئ. توحید څه معنا یووالی د الله په څه کې یووالی څنګه الله ګوره شیخ ډېر خلک دی هغه وایي چې الله موږ منو نه الله څنګه ومنې ته دا خو زده کړه مونږ وایو چې امنت بالله ورسوله نو امنت بالله باندې خو ځان پوهیم که چې څه معنا لري ډېر مسلمانان زه یم چې په دې باندې صحیح طور سره نه پوهېږي نو الله باندې ایمان وحدانیت د الله منل څه معنا د الله په الوهیت کې په ربوبیت کې په اسماء او صفاتو کې الله یو ګڼل چې په دې کې به زه الله سبحانه وتعالی شریک نه جوړم. څه معنا ګورم الله سبحانه وتعالی باران وري خالق هغه دی رزقونه هغه ورکوي په دې کې به ته الله سره شریک نه جوړې چې نه بعضې خلک دي بدقسمتي به وي چې هغه وایي چې نه دا فلانی چې د برخې خاوند دی برخې خاوند نه چې نعوذ بالله من ذلک دا دنیا الله سبحانه وتعالی خپله نه شو چلولی یو برخې شریک یې کوو چې لکه زه مونږ دنیایي کار کسب چې کوو لکه دا دوکان دی یو برخې ستا یوې زما نو توحید د دین اساس دی اساس څه ته ویل کېږي لکه یو کس آبادي جوړې بنیاد هلکه آبادي جوړو ما دیوال مندې جوړ کړې بره چت پرې جوړم هلکه دا چت خو به دې روغورځي ممکن نه دی چېرته نشي کېدلی نو ستا د عبادت ستا منځونه ستا روژه چې الله مني د توحید په صحیح والي باندې مني نو موږ وضاحت وکړو چې توحید څه چې ګوره ته به په د شی نو کې چې هلکه څه دی خلقت د الله سبحانه وتعالی کې به الله سره شریک نه جوړي بل په عباداتو کې ستا منښته ستا سجده ستا نظر دا به د الله سبحانه وتعالی دپاره وي دا به نه وایي چې نه دا د بابا په نوم باندې او دا د کاکا په نوم باندې او دا د فلاني په نوم باندې دا شی نه چې وکړو دا شرک همداسې د توحید د اسماء او صفات چې دې کې مې یووالی پکار دی د الله سبحانه وتعالی لپاره چې څومره ښایسته نومونه دي اسماء او صفات دي هغه منل بغیر د تعویل تشبیه تکیف نه دغه ته اصلي توحید ویل کېږي او شیخ زه وایم چې بدقسمتۍ سره زموږ ډېر مسلمانان د دې نه غافله دي او دې ته هېڅ د دوی توجه نشته دی ګوره دې باندې زه وایم شیخ چې صرف سړی مسلمان نشي کېدی چې زه الله منم شیخ تاسو ته معلوم دی چې د الله منل د مکې مشرکینو هم کوي الله سبحانه وتعالی قرآن کې وایي چې تاسو د دې مکې مشرکینو متعلق خبره ده چې تاسو د دې بوتانو عبادت کوئ ما نعبدهم وایي موږ خو عبادت نه کوو بل یقربونه الی الله زلفا دا خبر شیخ دا خبر شیخ نن سبا مسلمان هم کوي هلکه پیر ته ورشي مړي ته ورشي قبر ته ورشي نه وایي دا خو نیکان دي اولیا دي او زه نیک سړی نه یم او دا خو نیک سړی او دا زه وسیله کوم الله ته چې زما خبره ومني بیا دنیایي مثالونه م ورته پیش کوي چې نه ګوره دنیا کې چې ته ورځې نو یو باچا ته خو ډایرکټ نه ورځي اول به وزیر ته ورځي الله وایي چې زما لپاره مثال مه پیش کوه ډایرکټ ما نه وغواړه بالکل نو دغه توحید شیخ ډېر اهمیت دی په اسلام یعنی د توحید او شرک مسله ډېره حساسه ده ډېره حساسه الله رب العالمین د چا سره پر دې باندې کوم معامله نه کوي بالکل نه کوي بله ګناه دې وکړه الله به شاید درته وبخښي معاف پې کړي خو د توحید که تا شرک وکړي او په دغه حالت کې وفات شي د دې ستا بخښل نشته شیخ د نبي صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو کس هغه به خلکو ته اوبه ورکولې صدقې او دا به یې ورکولې عشره نفر وویل چې یا رسول الله دې کس ته به دا نیکي کومه فایده ورسي نبي صلی الله علیه وسلم چې نه زه هغه یو ورځ هم داسې نه ویلي چې د الله توحید د الله یووالی د الله دپاره یې دا کار کړي نو ګوره دومره غټ کار دی خدمتونه یې کړي ځان یې ستړی کړی دی ګوره شیخ دنیا کې خلک دي عبادتونه کوي تاسو یهودیانو ګورې سار زمونږ په شان دي وختي خپل عبادت خانو ته راځي عیسایان هم دا کار کوي بلکې د عیسایانو کې دا صفت ډېر څه چې هغه مثال د انساني خدمات کوي په ظاهره کې ډېرې کوي خو فایده نه ورکوي شیخ ځکه شرک سره عبادت چې ته کوې نو عبادت د لغوه صفر شو الله یې نه قبلوي ځان ستړی
کولی شیخ صاحب. نو دا اهمیت لري. که ته غواړې چې ستا مونځ روژه عبادتونه الله قبول کړي توحید دی برابر، که دا دی برابر نه الله درنه دا عبادتونه نه قبلوي شیخ صاحب. که دا راته وایي چې په موجوده وخت کې په موجوده دور کې د ایمان ساتلو دپاره کوم تدابیر باید انسان ونیسي؟ شیخ صاحب محترم، موږ کوم عصر کې چې اوسېږو فتنې موږ ته ډېرې متوجې هر طرف څخه، که هغه د الحاد فتنې دي، که هغه د ګناهونو فتنې دي، که هغه مثال د بدعاتو د خرافاتو دي، هر طریقې سره د مسلمانان راګیر دي. نو دې وخت کې ځان ساتل ډېر مشکل دی. نبي صلی الله علیه وسلم دې خبرې ته اشاره په حدیث کې کړې، وایي وروسته به خلک راشي ای زما صحابو هغه د دین که په یوه حصه باندې عمل وکړي، اګر چې د حدیث باندې کلام دی خو فضایلو په درجه کې به ګیر کو نور حدیثونه دې دغه معلومیږي، وایي که په یوه حصه باندې ما هغو عمل وکړو الله به هغو ته بخښنه کوي. ولې؟ ځکه دا فتنې متوجې دي هر طریقې سره مسلمانانو ته. په دې وخت کې یعنې خپل ایمان ساتل ډېر مشکل دی، ډېر سخت کار دی، مشکلات دي شیخونو. هغه فتنو نه سړی چې ځان ساتي مختلفې فتنې زویم چې اولینې سبب چې سړی اختیار کړي قرآن سره تعلق ساتل دي. قرآن سړی د فتنو نه لرې کوي، قرآن کې توحید دی، قرآن کې رسالت دی، قرآن کې د فتنو نه بچ کېدلو لپاره بهترین اصول وضع شوي دي. دا بهترین کار دی. دې سره سره د نبي صلی الله علیه وسلم احادیث سړی کینی په ورځ کې یو عالم ته ډېر ټیم نشي ویلی کې 15 منټه د نبي صلی الله علیه وسلم احادیث اوري، هغه زموږ رهنمایي شوې ده شیخ صاحب. د نبي صلی الله علیه وسلم د سیرت سړی متعلق دا انسان د ډېرو شرونو د ګناهونو او د غلطو محفلونو دا سړی لري کوي. دې سره سره سړی باید وګوري د علماو مجالس هغه ته حاضري کول. هغه خلک مشهور دی وي خلکو سره اختلاط کول یو څو قسمه دی. بعضې داسې دي لکه د دوی چې تا ته ډاکټر ولیکي چې لکه تا ته بلډ پریشر دی او تا ته شوګر دی، ته به هره ورځ استعمالوي. دا د علماو دی، هره ورځ به ته ورځې ته به ورسره کښېنې مجلس ته مریض یې په تا کې ناروغان دي، دا به ته ځان برابر علاج به کړې. بعضې داسې چې هغه نه به ځان ساتي، نه د دنیایي خلک دي. نو د علماو په مجلسونو کې حاضري کول، هغو ته ورتل. موږ شکایت کوو چې لکه بس مونځ خوند نه راکوي او دا نه راکوي. نو لکه ته چې د جمعې ایمانه خوږوالی نشته راسره ته چې د جمعې یوه خطبه اورې او خطبې کې ما هغه وخت کې ورشي چې زیات امام رکوع ته روان دی، نو ته به څه اوس تا به ایمان څه برابر شي. دا مهم سبب دی. دې سره سره شیخ ذکر اسکارو پابندي، ذکر اسکارو کې د ډېر مسلمانان ورڅخه غافله دي، ډېر غافله دي شیخ. موږ ټول په دې کې شامل یو. دا ذکر اسکار الله وایي چې الا بذکر الله تطمئن القلوب، په دې ذکر سره د اطمینان قلب حاصلېږي. ذکر چې کې اوس مثال زه ناست یم ذکر اسکار کوم، خو حتمن د فتنو نه به لرې یم، که د ګناه نه به لرې یم. او چې ذکر اسکار نه کوم فسق و فجور په غیبت او په دې شي کې به زه نښتی یم، حتمن به ورځي. نو دا شي نه دی ضرور چې سړی اختیار کړي. په دې کې دغه پوښتنه ده چې اوس تا ویل د قرآن سره تعلق ساتل دا د فتنو څخه سړی ساتي. د قرآن ډېری وخت یو کس وایي چې یاره زما عمر زیات دی، ما د قرآن په ناظره نه دی زده، بعضې وایي په ناظره مې زده، په ترجمه مې نه زده، بعضې وایي چې یاره په تفسیر مې نه زده. د هغوی دپاره مثال کومه رهنمایي اسانه ده چې دوی د قرآن سره تعلق نور هم پیاوړی سي؟ شیخ صاحب محترم دی، دیني علومو کې باید سړی دا ونه ګوري چې زما عمر د 40 کالو شو 45 کالو شو. سلفو کې ډېر علما دي چې 40 کلونه نه وروسته هغوی علم شروع کړی. صحابه کرام په کوم ټیم کې اسلام به چې قبول کړو بس علم ته به کېناستون. دا د شیطان هغه یو دسیسه ده چې تا د علم نه لرې کوي. نه دا مه ګوره چې ته د 50 کلو شي بس ته کېنه علم ته کېنه. قاعده وایم بس دا ستا یو غټ کمال دی، اجر دی. یو کس وایي چې لکه زما قرآن نه دی زده په نظره باندې، نبي صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې چا قرآن صحیح زده دا د ملایکو سره دی، او چا باندې چې شاقي تکلیف ورته په زده کولو کې هغه د فرعون اجران هغه د پر دوه اجرونه ولي. یو اجر د دې چې دا قرآن لولي، بل اجر دی چې ته تکلیف دی دا قرآن لوستل سړي ته سختي ګراني. نبي صلی الله علیه وسلم په دې کې هم تا اجر دی. یو الف لام میم چې ته ولولې 10 نیکیانې تا ته ملاو شي، دا غټ اجر دی شیخ صاحب. نو په دې کې به ګوري چې لکه نه دا نه چې لکه عمر مې ډېر شو زه علم نه حاصلوم، نه. او وسایل دي نن سبا ګوره ته نشي کولی، ته په دوکان کې ناستې، ته په بزنس کې ناستې، موبایل لا واخله، اپلیکیشنونه جوړ شوي نن سبا د صحیح علماو چې د هغو درسونه تا ته په موبایل کې ملاویږي او ته بس ډاونلوډ کړه، سیرت هم اوره او تفسیر هم اوره او د حدیثو درسونه هم اوره. زه یم نن سبا عصر کې چې سړی وایي چې زه علم نشم حاصلولی، هسې له ځان په زوره باندې دوکه کول دي. علم ډېر اسانه شوی دی، بس لږ معمولي وخت درڅخه غواړي. د حدیثو کتابونه ترجمه شوي دي، د صوتي شکل کې شته دی، په لیکلو شکل کې شته دی، په پښتو کې شته دی. سره کوم وغواړې ستا دپاره اغسته ته ملاویږي چې په دې کې هم د خلکو یوه تیاره نوړۍ ده چې دا هم ته اوس نه خورې نو بس بیا ستا سره قدر تا سره قدر نشته شیخ صاحب. دا ضرور دی چې سړی هر وخت کوشش وکړي علم حاصلول لارې اسانې دي، ته کوشش وکړه وخت ورکړه علم ته.
شیخ صاحب که دا راته وایسي چې په اسلام کې د شرعي اخلاقو څومره اهمیت ذکر شوی دی؟ شیخ صاحب محترم نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې په عملنامه کې ما ولیده د ښه اعمالو نه غوره شی ما ونه لیده چې په میزان حسنات کې هغه ډېر دروند وي. ښه اخلاق کول، ښه رویه کول خلکو سره. زموږ مسلمانان نن سبا چې وګورو د غرب نه ډېر متاثر دي. هلکه وایي ډېر پرمختګ یې کړی دی، پرمختګ دی او زړهسوان دي او په انسانیت باندې ترحم کوي. نه، حقیقت هغه نه دی. هغوی یو روبوټ په شان دی ټرین شوي دي. هغه ټریننګ بټن دی اف کا د هغو هغه حیوانیت به تو وګوري. دا د خلکو نه پوښتنه وکړي چې په هغو معاشره کې چې هغوی پلار نه پېژني، هغو مور نه پېژني، هغه هېڅ نه پېژني، خو بعضې کارونه د هغوی د ټریننګ د وجې نه شوي نو بس خلک د هغه نه متاثر. نه، راشئ اسلامي اخلاقو ته چې اسلام موږ ته څومره د اخلاقو محمد رسول الله اخلاقو ته راسه په هر څه کې موږ ته اخلاق ښودلي دي. هلکه ګوره دا ونه د ولګوه، ولې ولګوه ونه؟ سبا به یو کس کښېني سوري لاندې. دا په کوم دین کې ما ته ټولنې دپاره دا یو ګټه ده. نبي صلی الله علیه وسلم وایي چې یوه ښځه دې د وجې نه جهنم ته لاړه چې بېشکه یې ساتلې وه، هغه ته یې خوراک نه ورکړه. خوراک نه ورکوي، یعنې دا یو ظلم دی کوئ، په حیوان انسانیت خلاف کار یې کوئ. د حیوان باندې ظلم نه زموږ شریعت منع کړی ده. دومره حده پورې د اخلاق جګ دي زموږ د دین اسلام. نبی صلی الله علیه وسلم ګوره د جنگ کې بعد که یو د کافرو طرف نه هلکه ووژنې، فلانی ووژنې، نبي صلی الله علیه وسلم وایي چې مه وژنې ښځه، مه وژنې بوډاګان، مه وژنې د هغو راهبان. ګوره په جنگ کې سړی وایي چې نه، غصه یې ملګری شهیدان کېږي، خپله شهید کېږي، هر څه. شریعت وایي چې نه، دا کار مه کوئ، اخلاق دې ته ویل کېږي. نبی صلی الله علیه وسلم صحابي انس بن مالک وایي نبی صلی الله علیه وسلم سره ما ډېر وخت تېر کړ، وایي د هغه په شان د اخلاق ما ونه لیده. سبحان الله. د اخلاقو یو نمونه وه. یو کس کتاب لیکلی، شیخ انګریز دی، هغه لیکلی دی 100 greatest people، وایي 100 هغه خلک چې په ځمکه باندې تېر شوي دي، په ځمکه باندې بهترین غوره خلک. اولینی پکې نبي صلی الله علیه وسلم راوستلی، خپله دی عیسایي، خو نبي صلی الله علیه وسلم نوم یې اول راوستلی، عیسی علیه السلام یې درېیم راوستلی. هغه وایي تاسو په ما اعتراض وکړئ چې لکه د نبي علیه السلام نوم ما ولې اول راوسته. وایي he was the greatest leader، greatest in manner. وایي په اخلاقو کې هغه نه غوره سړی ما ونه لیده، بهترین لیډر او بهترین سپاهي او بهترین پلار او بهترین د خبره څه صفات چې د یو بهترین کس کې دی، دا ټول یې په هغه کې راجمع. دا مثال د محمد رسول الله د دشمن گواهی، دشمن گواهی. نو چې یو دشمن ستا په اخلاقو باندې ګوي ورکي. ګوره په دې نت کې خو بعضې پروپاګنډې کېږي، نبي رسول الله دا وکړو، هغه ظلم وکړو، هغه دروغ خبرې دي. د دروغو یو پروپاګنډې دي چې نبي رسول الله پسې شروع دي. هغه پروپاګنډونه وروسته هم ډېر خلک د نبي رسول الله هغه اخلاق وګوري، هغه نه متاثر کېږي. بلکې هره ورځ موږ وینو چې کسانو اسلام ته راځي، اسلام قبلوي، په خپل مطالعې باندې دا کار کوي، داسې نه چې په زور جبر باندې کېږي. شیخ د دې نه به غوره اخلاق چې نبي رسول الله کله مکه فتح کړله نو اعلان یې وکړو چې څوک د فلاني دشمن یاد کړه، دغه کور کې نو هغه ته به عفو وي. سبحان الله. پر دشمن باندې مثال طاقت هم لري، سلطه هم لري، ملګري لري، هر څه لري، خو بیا هم وایي هغه دشمن چې دی د دې شار څخه باسلی و. نه، داسې نه وایي چې لکه ګوره هغه کور ته چې زه به هغه غچ څخه اخلم، نن به یې په دې کوڅو کې راکاږم. دا نه وایي. د دې نه غوره اخلاق چېرته کېدلی شیخ؟ نو اسلام مجموعه ده د اخلاقو، دې کې هر څه تا ته د اخلاقو میلاویږي. که ګاونډي متعلق شي، نبي صلی الله علیه وسلم وایي چې هغه مؤمن نه دی چې ګاونډي سره ښه اخلاق نه کوي، ښه رویه نه کوي. نبي صلی الله علیه وسلم دا مطلب هغه مؤمن نه دی چې د مسلمان د ځان لپاره څه خوښوي بل لپاره نه خوښوي. څنګه هلکه ته نه خوښوې چې تا پسې خبرې وکړي، بل لپاره یې مه خوښه. ته نه خوښوې چې ستا غیبت څوک کړي، بل لپاره مه خوښه. ته نه خوښوې چې تا سره څوک دوکه وکړي، بل لپاره نه کوه. د اسلام دا مجموعه د اخلاقو نه ډکه ده. زه وایم که څوک اخلاق زده کوي، دا د اسلام ته راشي، په دې نه یې زده کړي. غربیان نه چې څوک متاثر دي، هغوی خو هغوی اسلام کتلی نه دی. اصل دا خبره ده چې دا خلک اسلام باندې معلومات نه لري، میراثي مسلمانان دي، بس د تبلیغاتو څخه هغه متاثره کېږي، ځکه د اسلام قدر بیا نه وي ورسره. د تاسو بیلی شیخ بدرنټ کې شته په هالند کې هغه ایم پی ای او ممبر اف پارلیمنت، هغه یو کتاب لیکلی او خاص کر نبی علیه السلام پسې هغه کنځلې او سپکې سپوري، هغه اسلام قبول کړ. هغه وایي چې زه متاثره شوم د نبی علیه السلام د اخلاقو نه. داسې دشمنان چې متاثر کېږي نو ولې په نن زمانه کې د فتنو په دور کې داسې نه دی چې محمد رسول الله خپل هم نه دی موجود، نه دی موجود، او چې ورته وګوري د دې څخه متاثر شي. نو غوره اخلاق په اسلام کې شیخ د دې اهمیت شته دی. فرض کې ګوري یو بعضې خلک دي د مسلمان یو غلط عمل نسبت اسلام ته کوي. نه، که یو مسلمان دوکه وکړه نو نسبت اسلام ته مه کوه. که مسلمان مثال غلا وکړه نسبت اسلام ته مه کوه. که مسلمان غلط و نسبت اسلام ته مه کوه. اسلام خو هغه ته دا نه دي ورښودلي
هلکه یو کس هغه مشهور ده په سایکل باندې څوک وهلی دی نو هغه ورته وایي چې ګیرې ته دې وګوره خلک پرې وهي ونه برېک خو په ګیره کې نه دی که نه نو ته اوس ما ګیرې باندې خاص کر چې یو علما طبقه دینداره طبقه چې لږ معمولي یو ګناه ورڅخه وسي او خطا ورڅخه وسي بس دا ډایرکټ پر اسلام باندې دوی بیا ورته اسلام باندې تنقید بس د شروع اسلام دا او طلبه دا کوي تاسو باندې په نت کې مثال یو استاد راځي چې هغه خپل شاګرد وخی سید اسلام باسي والو دغه غته نه ور کړي خو ډایرکټ په مدرسې باندې اعتراض کوي ته خو راشه خو اسلام وګوره اسلام راشه اسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې درس ورکړي دا به دغه خپل شخصي او کار جهالت به نافوهي به دا پر اسلام تفل دا لوی ظلم دی نو اسلام مجموعه د اخلاق باید د اسلام نظر شي بالکل شیخ صاحب یو پوښتنه بل در څخه کوم چې دا نن سبا خورا مهمه ده د ښځو د تعلیم په حق باندې څه وایي د میرمنو د تعلیم په حق بیا خاص کر کوم عصري تعلیم چې دا موضوع خورا ګرمه ده حساسه ده شیخ صاحب محترم اسلام د تعلیم ډیر اهمیت ورکړی دی ولې ځکه چې اول وای نبی اسلام تراغله اقرار راغله اقرا ولولا دا لستل د زمون دین یې ده ډیر خلک اسلام ته د پسماندګۍ نسبت کوي چې اسلام یو پاتې دین دی نه تاسو شیخ صاحب د سپین هیستوري وګورئ نو سپین باره کې راځي چې مسلمانانو 800 کاله په سپین باندې حکومت کړی دی او د سپین باره کې د یورپین متعلق راځي چې د ډارک ایجز اف یورپ د یورپ د تور تنبو ورځي چې یورپ په تور تنبو کې پروت اسلام یو وده کوله یو ترقی کوله ولې ځکه د مسلمانانو رواخستل کتابونه د ارسطو په ساينس او په فزیکس او په کیمیا او په دې کې ترجمه کو او په هغه کې هغه خپل نورې تجربې مو کړې او په هغه وخت کې هغه په کوڅو په غلیو کې سټریټ لیمپس ورته وي د ګیسونه جوړ کړي وي د عیسایان چې راغله کول چې لکه مسلمانانو د دې ترقی وکړي راځي انګلیش موږ عربي زده کو لکه نن سبا چې موږ انګلیسي زده کوو انګلیش زده کوي چې لکه د ترقی لکه چې په انګلیش کې ده هغه وخت کې به هغه عربي زده کول چې لکه دوی خلکو د ترقی وکړي ترقی په دغه کې یعنی مسلمانان په هغه وخت کې په دومره لوړ دغه علم ته دومره اهمیت ورکړي تاسو شیخ وګورئ د پنيټ کې دا شته دی what is Muslims have done for science د پر مسلمانانو څه کړي په خوانه خو موږ چې پاتې راغلي وجه څه ده کله چې موږ دین ته شا کړی شیخ صاحب موږ نه دنیا هم تللی ده دا د الله قانون دی دین ته هم شا کړل الله موږ نه هغه دنیا هم واخیستله کله چې مسلمانانو په دین کې ترقي کوله الله دنیا هم ورکړې په دنیوي علومو کې هغه مخکې شو نو زما خبرې مقصد دا دی چې اسلام د علم او د ډېر خلکو ته دعوت ورکوي چې لکه علم حاصل کړي نو شیخ صاحب محترم اسلام د ښځو د تعلیم او د سړو د تعلیم باندې ډېر زیات زور ورکړی دی دا اسلامي تعلیم خو فرض دی کې اوس خبره نشته نبی صلی الله علیه وسلم هغه کې ښکار ارشادات موږ ته موجود دي کوم چې دنیوي علوم د شیخ صاحب په دې کې شرعاً سم ممانعت نشته یو خزه ده هغه حجاب او د نقاب او د پردې خیال اوساتي هغه بعض خلک صرف د ډاکټري پورې دا منحصر کیږي نه کې یو خزه انجینیرینګ زده کوي او د پردې په د نن هغه زده کوي کې شرعاً سم ممانعت نشته اوس ګوره شیخ د خپل مدرسې موږ مثال ورکو موږ سره جنکې ته سبق وای سړی ورته سبق وای څنګه ترتیب موږ کړی دی موږ سړو د پاره کیمرا لګولې ده استاد چې کوم درس کې په بورډ باندې لیکل کوي التم جنکو لپاره غټ سکرین لګولې نو استاد لیکل الته جنکو تخکاری خو بیا استاد ته هډفون ورکړی دی هغه خبرې الته جنکی اوري جنکو ته ملته مایک لګولې هغه چې کوم سوال کوي هغه استاد اوري د پردې لیا ساتل شوی دی درس ماغه ویل کیږي نو زه چې دی معنی باج خلک سي ټینګار کې چې خځې نه دی جایز او داتي خوريږي وا خوريږي خو لکه تی هغه منفي پوینټونه لري کا او مثبت راواخره کته وی چې لکه مثال په پرده کې ناراضي یو ډریس کوډ ورته کېده چې لکه تاسو بده جامعه ته یا د یونیورسيټي ته ورازي دغه طریقې سره برازي مخلوق تعلیم دی هغه ورته جدا کا دغه علاج کیږي نو یعنی یو د مطلق حکم کول چې بالکل جایز نه دی دا غټ نقصان دی شیخ ګوره یو خزه دغه بیمار شو هغه ته د غایني مسله ده مثلا ماشوم مسله ده او دا یو سړی ډاکټر ته ورغله هغه په شرمګا باندې لاس وخی هغه په بل ځمانه لاس وخی الټرا ساوند دی دغه ته بس سړی ډاکټر ته ورځي هغه نه بغه غټه فتنه خوريږي کنه یو خزه په یو یونیورسيټي ته لاړ شي زه مجد ډاکټري داسې ماحول باید ورته برابر شي چې هغه د اسلام په چوکاټ کې یعنی داسې ګډ وډ تعلیم نوي نارینه سره جدا وي او د حجاب مراعات وسی په دې کې به اسلام ان شاء الله څه دغه نه کوي هیڅ ممانعت نشي شیخ صاحب دا په سعودي کې ما ویل لازم جامع د همدغه سیده منګه دنیوي علوم مشتري عصري علوم ترتیب هم دا کړی دی چې خبره یو شل میټر لري خزینه استي سړی نه استي صرف بورډ ما لیکل کیږي الته جنکو تخکاری کیږي هر څور تخکاری کاغه سوال یې استاد بیرته اوري استاد چې کوم خبره کوي هغه تخکاری د پردې لیا ساده شوی دی ډریس دغه
حجاب نقاب ترتیب مرتبه برابر کړی دی. نو زه هم دې کې هیڅ خبره نشته که بعضو خلکو دې یو بلوا جوړ کړي. دې کې بیا نقصان دا دی شیخ چې خلکو بیا د اسلام نه داسې زړه تورېږي چې اسلام داسې پاسبانده دین دی چې د علومو خلاف دی، د علم خلاف دی، پرمختګ خلاف دی. نه دا خو اسلام چېرته دا خبره نه کړې. ښځه د ډاکټر هم جوړه شي، هغه د انجینر هم جوړه شي، خو خپلې پردې او حجاب کې د نه شریعت هېڅ پابندي دې باندې نه لګولې. شیخ صاحب محترم که دا راته وایي چې د په نن سبا کې د اسلامي امت د یووالي لپاره کوم عملي ګامونه باید واخیستل سي؟ شیخ صاحب محترم دا که موږ ګورو بدقسمتۍ سره امت مسلمه تقسیم دی، ټوټې دی. هر یو ملک والا بس کل حزب ما خبره ده چې بس یو ډلې جوړه کړې ده، بس ولاړ دي. تقسیم دی، هر یو کس د دې نه خفه دی چې ولې امت مسلمه خفه دی. دغه تقسیم دی. خو علاج موږ د شریعت را ښودلی دی. الله وایي چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. د الله په رسۍ باندې منګولې ولګوئ او تفرقه مه جوړوئ. ښه د الله رسۍ څه د نبي صلی الله علیه وسلم خپله وضاحت کړی دی. د الله کتاب د سنت نبي صلی الله علیه وسلم دی. شیخ صاحب محترم د هر ملک د یورپ زه مثال ځکه ورکوم چې ګوره هغوی دا ترتیب جوړ کړی دی. یورپ دا بارډر چې موږ وګورو هسې په منځ کې خط یې راکاږلی دی، بله یو خط، یو طرف ته هالنډ دی او بل طرف ته سپین دی او بل طرف ته دا دی. زما او ستا ته راشه غاړ فنسونه هم جوړ کړي. مسلمان د مسلمان ملاقات ته نشي ورتلی، یو مسلمان د مسلمان سره دشمنۍ ته تیار دی. بنیاد یې څه دی؟ هغه د کفارو دسیسه چې ما او تا ته یو رقم او بل رقم جنډې راکړي، یو بل سره ما او تا تقسیم کړو. نه، هغه وحدت اختیارول پکار دي چې کوم قرآن ویلي چې مسلمان سره ورونه دي. واعتصموا بحبل الله جميعا په قرآن باندې منګوله ولګوئ. راځئ د اختلافات ختم کړو. ګوره شیخ اوس که موږ یو ډلې ته نسبت وکړو چې راځئ فلاني طرف ته لاړ شي، نو یوه ډله به وایي چې نه موږ هغه طرف ته نه ورځو. که دې بلې ته نسبت وکړو چې هغه طرف ته به ورشو، په هغه باندې به ټول یو ځای شو، بله به وایي چې نه موږ هغه ته نه ورځو. خو که ټول دا خبره وکړو چې راځئ دا اختلافات دا مشکلات زموږ به په قرآن او حدیث پیش کړو، په دې باندې به یو ځای شو. کوم اختلاف چې دا متفق شي چې په دې باندې د ټولو مسلمانانو اتفاق ټول په یو ځای کېږي. شیخ صاحب دې کې د هېچا اختلاف نشته. خو که یو خاص ډله موږ یاد وکړو، یو به وایي چې نه موږ هغه ته نه ورځو، هغه باندې نشو اتفاق کېدلی. که بله وایي هغه به وایي هغه باندې اتفاق نشته. نو قرآن او حدیث اصل جوړ کړو، په دې باندې صحابه هم یو، په دې باندې د هغو وحدت و. نبي صلی الله علیه وسلم چې د صحابو دا فضیلت بیان کړی چې خیر القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بهترین صحابه به تابعین ثم سب تبع تابعین. دا بهترین د څه شي د وجې نه و؟ په قرآن او حدیث باندې عمل کوو. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الله وایي که چېرته د صحابو په شان ستا ایمان و، مطلب په کیفیت په شکل کې چې لکه ګوره هغوی ایمان نه وړو، الله او رسول خبره کې به یې چون چرا نه کوله، تاسو به هدایت والا استي. راځئ موږ هم دغه رویه اختیار کړو. د نبي صلی الله علیه وسلم د حدیث راغی هغه کې چون چرا ونه کړو. د یو مشر، د یو پارټۍ لیډر، د یو مولا دپاره د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث موږ پرېږدو، قرآني آیت ورته پرېږدو چې لکه نه زما مسلک او د مذهب خلاف دی. په دې کې به وحدت هم راشي، اتفاق هم راشي، د یو ورورولۍ فضا به جوړه شي. خو که زه وایم چې زه او ته وایې چې ته، دا چېرته نشي کېدلی. دا خبره به جوړه شي. شیخ صاحب نو غټ مشکل سره که دا راته وایي چې د دعوت الی الله معنا څه ده او د دې دپاره څومره ضرورت شته؟ شیخ صاحب محترم د انبیا چې څومره راغلي دي نو هغو ټول یو منصب الله هغوی ته ورکړی و، یو کار هغو ته الله سبحانه وتعالی سپارلی و چې هغه دا دی چې دعوت وکړي. دعوت څه ته وکړي؟ لکه ما د شروع کې دا خبره وکړو چې ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. د یو الله عبادت. نو دعوت خو ډېر ضروري دی شیخ صاحب. دا زموږ د دین اصل دی. نبی صلی الله علیه وسلم چې تاسو ټول مسؤل استئ د خپل رعیې. لکه یو شپونکی د ګډې لري، نو د ګډې مشر چې شپونکی هغه خپلو ګډو ته ګوري، پردی پټۍ ونه خوري، رانه ورکه نه شي، دا ونه شي. نو زموږ په معاشرې کې د علماو یا د دعوتګرو هم دغه یو مسؤلیت دی چې ګوره زموږ معاشرې کې زه دا فکر به کوم چې د معاشرې اصلاح څنګه وشي، نو د دعوت په ذریعه باندې کېږي. دعوتي امور باید زه اختیار کړم، مختلف طرق د دعوت دي. محترم ورونو ګوره ستا دا وسه نه رسېږي چې لکه خپله دعوت وکړي. نو یو طالب دی د مدرسې هغه ته وایي چې ستا خرجه په ما باندې شو، ته علم حاصل کړه، سبا به ته دعوت. ته تجار سړی، ستا سره پیسې شته، ته دا کار وکړه. مال الله درکړی. په دې طریقې سره په مدرسه کې مثال لنګر دی، هلکه پوښتنه وکړه څو طلبه تاسو سره دي؟ ما سره 50 شپېته دي. دې ټولو خرچه په ما باندې شو، ما ته الله مال لا کړی، وخت خو را سره نشته. دغه شپېتو اویا کسو اجر به تا ته د دعوت میلاوي. هغه چې څومره بیا د دین خدمت کوي، بیا چې هغه بل چاته زده کړې ورکوي، تعلیم ورکوي، تر قیامته پورې به دا سلسله جاري. الدعوة والخیر کفاعل. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي
بلغوا عني ولا وایز ما طرف نه ورسوه. ډیر خلکو ته دا اشکال لکه ډیرو مولیانو به زه یم چې عوام د دې په وجې نه په دعوت نه منې کړي چې لکه ته خو مولا نه ته دعوت نشي کولی. نه نبي صلی الله علیه وسلم و چې زما طرف نه ورسوي اگر که یو آیت ګوره ستا خو به یو د مونځ مسله زده یې کوو یو ورور ته وویل چې مونځ نه کوي هغه ته به د مونځ مسلې ته بیان کړي چې لکه مونځ کوه 15 وخته یې کوه مسجد ته راځه دومره مسله خو دې زده. یو کس دې ولید د توحید په مسلې کې هغه لګیا دی غلطه عقیده لري هغه ته وضاحت وکړه. صحیح دی ته د بخاري درس نشي کولی ته د مشکات درس نشي کولی نو هغه خپل وس مطابق څومره چې دې زده امر دعوت وکړه. دا یو نقصان دی چې زموږ په معاشره کې بالکل خامخا علما به کوي بیا غټ ټکي والا علما کوي او بیا د شیطان یو غټه دسیسه ده ټول مسلمانانو د دعوت څخه لیروالی په دغه رقم اختیاروي. دې سره کېږي شیخ صاحب دا د شیطان غټه دسیسه چې لکه ته خو مولا نه او ته خو په دې مسلو نه پوهېږې لکه کومه مسله نه پوهېږم هغه به دعوت نه کوم کوم باندې چې پوهېږم هغه خو دعوت پکار هغه به ضرور پکار صحابه براله ایمان به قبول کړي سبب خپل قوم ته ولاړ بیا د دین دعوت غوته کوي سمدستي به دعوت شروع د کوم مسلو چې تاسو سره علم دی هغه زده کا نور خپل علم سیوا کا دغه لپاره کوشش کوه جاری ساته ضرور شي دی. نبی صلی الله علیه وسلم د داعی ډیر زیات فضیلت بیان کړي ځکه داعی څه معنا هغه کس چې خلکو رهنمایي کوي. نبی صلی الله علیه وسلم حدیث کې مونږ ګورو کتاب العلم د علم مقصد دا دی چې زه د علم حاصل کوم خلک ويروم په دې معنی کې یاري معنا دا چې ګوره د فلاني ګناه دي کوي دې معنی دا سزا ده نیک عمل لیکو دې معنی به جنت ته ځي دا دای مقصدی نو ګور ډیر زیات فضیلتونه شته. ته په قبر کې پروتي یو کسي مثال ماشوم دی ستا پیدا شو ډیر خلک د قاری سیب ته کې نه چې لکه ته د فاتحه وروخه نه د فاتحه ته وروخه تر څو پورې ستا د ماشوم منځونه کوي عبادتونه کوي د فاتحه اجر به درځي. سبحان الله. او دا سلف په دا کار کوي هغه وایي چې دا مثال روزانه په لمانځي کې دا بار بار ویل کیږي او د دې اجر به بیا مشترسي ماته ملويږي. نو دعوت یو غټ منصب دی یو غټ کار دی دا د انبیانو کار دی. نبی ته معمولی سره قتل نه دی پکار. نبی صلی الله علیه وسلم حدیثو کې وایي انبیا چې دي کنه دا میراث د دوی نه پاتې کیږي هغه تقسیمیږي او د انبیانو میراث چې دغه علم دی مطلب دا موږ نه علم پاتې شو علما به د خلکو کې دي نشر اشاعت کې دا به خلکو ته ورخي. نو د علما چې دي دا په یو قسم سره د پخوانیو انبیاو سره یو مشابهت لري. څنګه پخوانی امتو کې بداو شیخ صاحب چې رسول براغ نو انبیا به الله راولېږي نو دین نبی به څه کار کاو دین نبی به د مخکینی رسول طرف ته خلق را بلل لکه تاسو وګورئ موسی علیه السلام راغلی او یوشع ابن نون او هارون علیه السلام هغوی به څه کول دغه هارون د موسی علیه السلام د شریعت طرف ته به خلق را بلل. زموږ په شریعت کې خو نور انبیا نشته دي د نبی علیه السلام نه وروسته بل نبی نه راځي خو دا اوس چې کوم علما دي د دوی دا کار داسې دی لکه د پخوانیو انبیاو په شان دي چې دوی به د نبی علیه السلام هغه شریعت طرف ته د هغې لارې طرف ته خلق را وارثان یې ورته ویلي وارثان دي العلما ورثة الانبیاء خبره ده دوی ته ضرور دی کتل پکار دعوت سړی وکړي. دا به وروستی سوال بل پوښتنه درڅخه وکړم چې د ماشومانو د تربیت په باره کې راته ووایه چې خپل د ماشومانو سره پاتې کېږي او د مور پلار والدینو څه مسؤلیت جوړېږي چې د خپل ماشومانو داسې روزنه وکړي چې اسلام او دې طرف ته دوی مایل کړي. شیخ صاحب محترم په دې کې خو زه وایم چې اولنی رول دا دی چې یو کس د خپلو اولادو تربیه غواړي چې ښه تربیه وشي نو دې نه مخکې سړی باید په نکاح کې وګوري چې کومه ښځې سره واده وکړم یعنې د هغه ځای څخه پیل کوي ابتدا دا د خلکو زیرو کې وګوره چې ته کوم ځای نه سټارټ اخلي سټارټ دې صحیح واخله خلکو چې منډه وخی نو بوټان برابر کړه بوټان د چپړو کې منډه وله نو غورځېدلی به نو ته چې اوس وایې چې ستا د اولاد تربیه وشي نو تا وګوره چې کومې ښځې سره ته نکاح کې ستا ښځه که داسې ده چې هغه ټوله ورځ فلمونو او ډرامو دې ته ناسته ده او ماشوم ته یې ریموټ ورکړی چې بچیه ته خو لږ ګډا وکړه نو هغه به ستا کوم دغه تربیه به څه وکړي د ماشوم او څه به هغه د هغه مور څه به ترې هغه زده کړي. نو اوله تربیه ده چې ته خپل اولاد دپاره ښه مور ولټوه مطلب نیکې زنانه سره واده وکړه. نبي وسلم دې لپاره اشاره کړې چې خلک نکاح کوي څلورو شیو دپاره نو تاسو په کوم شی خوښ کوئ فاظفر بذات الدین دین خوښ کوئ دا دی چې خوښ کړو نو د تربیه بیا ټوله شیان پکې راځي هر څه په دې کې برابرېږي. نو دا د تربیه هغه اولنۍ پوړۍ ده سیړۍ ده چې دا ته برابر کړه. دې سره کله چې اولاد مثال ماشومان د انسان وشي په ښایسته طریقې سره هغې ته هر هغه دیني امر چې هغه نیکي هغه کول پکار. مور مثال مې ویلې دینداره مور ده اخلاق وروښي چې ګوره بچیه ته راغلی زموږ ماشومان چې کله په خبرو باندې شروع کوي نو ورته وایي چې بچیه ته فلاني کنځل وکړه اول نه ابتدا په کنځلو باندې ته دا وروښي چې بچیه وایي سبحان الله وایي الله اکبر بچی الله چرته دی پاسو اشاره پې کوو چې بر اسمان کې دی اذان کېږي بس ته بچی ته وکړه اذان کوه ته په دې شی باندې خپل ځان سره جماعت ته بیا مسجد ته بیا دا غټ مشکل دی چې دا زموږ ډېر د بوډاګان سپین ږیري چې دا مسجد کې پرېږدي نه ماشومان
شیخ دا یو غټ عالمیه ده چې ماشوم که مثال بهر لوفري کې هغه ته څه نه وایي خو مسجد ته راغی نو بوډا بس ټول دشمنان بس بیا جوړ سي په تندې ورته 12 جوړې کړي چې لکه وروسته شه ماشوم داسې بې عزته کړي چې ماشوم په زړه کې راشي چې بیا به زه مسجد ته نه راځم ما بې عزته کوي دلته خلک هلکه تا نه بابا دا ماشوم مخکې راغلی صف ته خو پرېږده هغه حق کېږي خیر دی دې کې داسې کول پکار دي چې پلار هم خپل زوی تربیه کړي چې بچی تا اول صف ته لاړې ته ودرېدلې هلته خو که تا یو مشر ولې خیر دی تا هغه ته صف دا هم یو روزنه ده دغه تربیت تا ته دوه اجره میلاویږي یو به د ایثار د قربانۍ تا ته میلاو شي بل به د اول صف د ګیرولو احترام زده کوي احترام زده کوي نو په دې کې به هغه دواړه جانبین خیال وساتل شي خو بوډاګانو ته مونږ خاص وایو د سپین ږیرو ته مونږ دا وایو چې ماشومان داسې د خپل مسجد نه مه لرې کوئ ځکه په دغه عمر کې که دا ماشوم د مسجد سره عادت شو تاسو به لیدلي کوم ماشوم چې په ماشومتوب کې مسجد سره عادت شوی هغه بیا عادت وي همیشه هغه جمع ته ځي کوم چې په ماشومتوب کې مسجد سره عادت نه و په ژوند کې خوند نه یې خوند هغه ته نه ورکوي شیخ دا دی په ښایسته اخلاقو سره خپل ماشوم دی هغه یو ځای کې غلطي وکړله د خلکو مخامخ هغو ته سپکې ستورې مه بیا خاص کر په پښتو معاشره کې انتهایي سپک الفاظ لوستل فلانه او خر او داسې الفاظ چې شیخه خوله باندې راوستل هغه هم نه داسې هغه د ماشوم هغه کانفیډنس چې انګریزانو ټول دغسې ختم هغه وایي چې لکه دا زما بېعزتي دی پلار زما وکړله په دې زړه کې د خپل پلار سره دغه کینه پیدا شي ماشوم غلطي وکړه قلاره اوسته وي پوه کې چې بچی ته چې په مجلس کې ناست وي مثال تا خپې غځولې وي دا د مجلس آداب نه دي بچی تا چې د مشرانو مخامخ دا خبرې کولي دا د مجلس آداب نه په دې طریقې سره هغه پوهول ماشوم هم پوهېږي چې لکه دا پلار چې زما خیرخوا دی زما خیر لټي ما ته دا خبره د مجلس ډک مجلس کې ونه کړله ته چې په دې طریقې سره هغه راټي بل د وهلو متعلق هم ډېر پلاران دي شیخ چې د خپل ماشومان راونیسي او دې طریقې سره وخي لکه یو کس چې مجرم او خبره 300 کړي هغه نه یو خبره روباسي نه اصل طریقې سره خپل ماشوم مو خاص کر په وهلو کې دا مخ باندې وهل نبی له سلام منع کړی چې موخه په مخ باندې په داسې طریقې سره په اډوکي کې چاپ راځي چې اډوکي ماتيږي دا مکو دا وخل نه کول پکار دې سره د ماشوم ورو په ورو هغه کانفیډنس هغه بل تخپل ماشوم نن سبا سره کې دا موبایل نو دا شیخ دا په بار چیک کوا ستاد د ماشوم ملګری ډېر حساسه مسله د موبایل کې تاسو ګوري د موبایل کې د سیټینګ ورته جوړ کړي چې هغه به غلط شي نه ګوري چایلډ پروټیکشن ورته چې ماشوم به صرف هغه شي نه غتلی چې هغه لایق دی هغه د غتلو دا په خپل موبایل د خپل ماشوم موبایل په هر ورځ کې ګوره چې لکه دا تاسو کې څه وغتل دا چې په دې کمبل کې او د بستر کې نه وځي شپې 2-3 بجو پورې ناسي دا چا سره دا میسج ودا کوي داسې طریقې سره کته د خپل ماشوم خیال وساته د خپل ملګرو چې لکه دا د ملګری څوک ساتي چا سره د ملګری شیخ یو غټ مشکل دا دی چې بچان بیوي او دا پلار به غریب وي دا بچان سره به ګران به موبایلان به ور سره نو خرچې به کوي مصرفونه به کوي د کومه خوا د پیسې راځي مور پلار به خبر هم نه پیسې ورته راځي کار روزګار هم نه کوي د دې پوښتنه پکار د دې مسلې په باره کې ډېر غټ مشکلات دي چې باید شیخ دا پلار د شي لکه یو د حساب او کتاب ولا بچي تاسو د موبایل د کوم ځای راغی تا ته خدا پیسې ماین درکړي تا چې دا نوې جوړه چورې کوم ځای راغله ګورنن سبا عصر کې ماشومانو کې د شي تربیه ونه شول شیخ نو بس سبا خلک بیا په ټولنه باندې هم دا بوجي پر مور فلار هم بوجي بیا پر ټول باندې بوجي شکایت کوي چې بچي مې دغه شنو تا چې ټول عمر هغه تندې ور کړې سار بو بجې دکان ته لاړ شو ماسختن بنه او هغه بده نو هغه قلار نو تا د ماشوم معلومات نه نو بیا سبا تم شکایت حق نه لري چې خپل ماشوم دی ولې ګمراه شو په دې طریقې سره د ماشوم خیال ساتل چې په کوم ځای ګرځي چا سره ګرځي سکه دا ماشوم سکول سبق وای د خاص د دینی علوم خو به خاص خیال ساتي چې په وړوکوالي کې هغه تخپل رب وروخه عبادت وروخه ذکر اسکار وروخه نبی له سلام وایي چې خپل اولاد ته امر وکړي د مانځه چې د وکړو ودربوم چې د لسو کلو چې بیا په وخلم شي حتی چې ماشوم ته ولې د مون نه کې د لسو کلو شي نو په دې طریقې سره هغه دینی رویه برابرول دنیا هم برابرول هغه باندې یو چیکن کنټرول کول نو ستا ماشوم به بخښته طریقې سره روزنه وشي او سبب استاغه احترام او عزت کې ډیر خلک شکایت کې الګو پلار د کور وای بچی د کور نه وشړل ما زکه وشړل چې تا ټول عمر هغه ته الله نه دی ورخودله رسول دې نه ورخودلې هغه باندې ډبل خرچې کړې په بیکن هاوس په فلاني سکول کې سبقونه ویلي چې باغ کې صرف ګډاګان او د شینه ورخي نو سبا چې هغه نه فارغ شنو ستا په عزت بغو کې تا به چیرته نشي کولای منګه ورځي کې ولاړو شیخ یو کسو جنازه و د پلار جنازه و زوی نه کول وای ماته جنازه نه راځي الله اکبر نو دا زوی به د پلار د لپاره کم لاس پورته کی کوم صدقه جاریه به دا زوی ورته وګرځي د پلار د لپاره کراچي کې مشهور واقعه د شیخ تاسو به اوریدلی یو کسو هغه ولګي د خپل پلار قتل ک وروسته په دا ثابت شو چې قتل ک سو پلار ډیر پیسې دارو پلار ته ویل چې ماته 2 کروڑ روپۍ راکې یو دمه د غیر پر زګاډه خلم زه په عاشق شوم پلار ته چې دانش مو کولای
اوس پېښ اوس شوی نو بیا چا سره پلان جوړ کو د خپل پلار یې پیوښت هغه ته 100 روپۍ ورکړې وي نو ګوره دا دغه پلار او د زوی چې کومه رشته ده هغه دې حتی ورسېده ولې ځکه زه وایم چې د پلار دې کې نقصان اول کړی دی ځل څخه د رهنمایي نه د کړې ښایسته طریقې سره تربیت نه دی شیخ ښایسته طریقې سره روزنه نشي کړی دا شوی وی معاشرې ته به یو مثبت ماشوم د سلفو کې دا عادت به وشي هغه به خپلو ماشومانو باندې په وړوکوالو باندې روژې به یې نیولې وړوکوالو کې به هغې به درسونو کې کېنول دا امام بخاري دا نور سلف تاسو وګورئ په وړوکوالو کې به قرآنونه حفظ کړه درسونو حلقاتو کې به ناستو موږ هم دا کول پکار دي که یو ماشوم په دې باندې نه پوهېده چې لکه دا څه وایي دا شیخ خو بیا هم وتل پکار دي علماو ته یې وروله نیکانو ته یې وروله چې لکه ګوره دا زموږ د دین مشران دي زموږ نیکان خلک دا دي په ماشومتوب کې چې دا مینه محبت د دین سره پیدا شو دا چې قبر ته نه وځي دا وټومبل شي په شیخ په دې زړه کې ډېره مننه شیخ صاحب د وخت راکولو دي الله مې عزت وکړه شیخ صاحب چې موږ ته موقع راکړه جزاک الله مهرباني ګرانو لیدونکو اوریدونکو اوس راکړئ موږ ته اجازت تر بل پوډکاسټ مو پر لوی الله سپارو Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio.